پیدا میکنن کاش خوش آمدید. در این بخش از برنامه در رابطه با سخنان رهبر حزب مخالف دولت پاکستان درباره افغانستان و هشدار در رابطه با عدم اقدام نظامی در برابر افغانستان و شکست در سرنوشت شکست خورده قدرت‌های بزرگ این کشور یادآوری کرده بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای حمدالله همدرد آگاه سیاسی مهمان این برنامه هستند. همدرد وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین. تشکر از حضور شما. اولا از اینجا می‌خوایم بپرسیم که آغاز بکنیم چگونه تحلیل و تجزیه می‌کنین سخنان رهبر حزب مخالف دولت پاکستان در خصوص افغانستان؟ سلامونه، خدای دې وکړي چې زما غږ سم درځي، ستاسې غږ ماته سم رانه وعلیکم السلام. ستاسې غږ صحیح ده. مهرباني همدرد صاحب. سوالتان اگه دوباره تکرار کنید صدایتان قطع وصل شد. خب اگر حالا درست شده باشه، رهبر حزب مخالف دولت پاکستان هشدار داده نسبت به هر گونه اقدام نظامی در رابطه با افغانستان و گفته که سرنوشت شکست خورده قدرت‌های بزرگ در این کشور همچنان یادآوری کرده از شوروی، از بریتانیای هند و همچنان از آمریکا در افغانستان. چگونه تحلیل میکنین چنین گفته‌ها را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته که پاکستان دا درس هر څومره زر زده کړي او پر افغانستان باندې له بریدونو څخه لاس واخلي، دا به د دوی په ګټه وي. ځکه د افغانستان تاریخچې ته که موږ تاسو وګورو، په افغانستان کې د انګریز قبرونه ایستل سوي دي، ماتې ورته ورکړل سوې ده. هغه چې ډېر زیات زورور تقریبا نیمه نړۍ فتح کړې وه یا یې نیولې وه، نو هغوی په افغانستان کې شکست وخوړ، ماتې وخوړله. د هغه نه وروسته که تاسې وګورئ، شوروي اتحاد ماتې وخوړله او ټوټه ټوټه سه. بیا امریکا سره له څومره هیوادونو راغله او بالاخره په افغانستان کې خپله ماتې ومنله، له افغانستان نه مات ووتل. نو پاکستان خو ګاونډی هیواد هم ده. افغانستان بار بار د یو ښه ګاونډي په حیث له دوی سره هغه حسن نیت ښودلی ده، خو فکر کوم چې پاکستان د افغانانو په حسن نیت باندې نه پوهیږي او دوی بار بار د پردیو په اشاره، د غرب په اشاره پر افغانستان حمله کوي، په افغانستان کې هم خلک وژني. دوی فکر کوي چې دوی زورور دي، په داسې حال کې چې افغانستان فعلا د جنگ په حالت کې نه ده. افغانستان کولی سي حتی د پاکستان ټول دغه عامه نظم له منځه سره یوسي، ځکه د چریکي جنګونو مخه بیا څوک نسي نیولی. ولې موږ بیا هم افغانان بیا هم غواړي چې له ټولو ګاونډیو سره د ښه ګاونډیتوب دغه اصل مراعات کړي او د ښه ګاونډي په حیث ورسره مخ ته لاړ سي، تجارت ورسره وکړي، له خلکو سره راشه درسه وکړي او تجارتي راکړه ورکړه ورسره وکړي. خو که چیرې پاکستان له پردیو پروژو لاس واخلي، دا شی ممکن ده. او که د پاکستان ملیټري اسټابلیشمنټ یا نظامي اسټابلیشمنټ بیا هم د خپلو خلکو په ځانګړي ډول د کوزو پښتنو نه مني او بیا هم پر افغانستان حملې کوي، له افغانستان سره اړیکې خرابوي او لا هم دغه 50 کاله چې افغانستان روان کړ، له پردیو څخه پروژې واخیستلې، په افغانستان کې چاودنې وکړې، په افغانستان کې جنګونه وکړل، افغانان یې ووژل، شهیدان یې کړل. که لا هم دوی غواړي چې په افغانستان کې د اور بل اوسیږي، نو زه فکر کوم دا اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې افغانستان آرامه ده او بالاخره دا اور به بیرته پاکستان ته انتقالیږي. نو پاکستان که هر څومره ژر په دې برخه کې اقدام وکړي چې له افغانستان همدرد څه فکر کوئ چې د اسکزي ګواښ به څومره جدي وګڼي اسلام آباد او تاسو ورته اشاره وکړه د ملیټري اسټابلیشمنټ، فکر کوئ دا جدي مني که نه فکر کوئ دوی بیا هم غواړي چې د افغانستان په وړاندې خپل تیری ته دوام ورکړي یا څنګه؟ زه فکر نه کوم چې د دې حزبي رهبرانو چې په پاکستان کې دي یا حد اقل په کوزه پښتونخوا کې دي، د دې رهبرانو خبرې ملیټري اسټابلیشمنټ نه مني بدبختانه. او دا رهبران چې دي دا په یو شکل سره غواړي چې له افغانستان سره هغه خپلې اړیکې حد اقل وساتي او دوی نه غواړي چې د افغانستان د خلکو په زړونو کې دوی منفور سي یا خلک ترې نفرت وکړي. نو په همدې خاطر یو نیم غږ د افغانانو لپاره اوچتوي او بل دا چې د افغانستان له خوا څخه له دوی سره د تورخم لاره، د بولدک لاره، د غلام خان بندر چې بند سوي دي، پښتونخوا د خلکو سوی د ورسره هغوی د فقر او له بیکارۍ سره د هغوی ټول کاروبار پر افغانستان باندې برابر و، د هغوی تولیدات افغانستان ته راتلل، اکثره تولیدات اوس د هغوی کاروبارونه خراب دي، ژوند یې خراب ده، غربت او فقر سره مخ دي. طبیعي خبره ده چې دوی به غږ اوچتوي. د پاکستان ملیټري اسټابلیشمنټ په دې باندې غوږ نه ګروي او ارزښت ورته نه ورکوي. په دې باندې به د پاکستان ملیټري اسټابلیشمنټ ډېر زیات پښیمانه کیږي که دوی لا هم د غرب ډول ته ګډیږي، له افغانانو سره دښمني ورځ تر بلې پخیږي. په دې کې به ملامت هم پاکستان وي، تاریخ ته به ملامت وي، نړۍ ته به ملامت وي، افغانانو ته به ملامت وي. خو که یو ځلې پاکستان کې ناامني پیل شوه، بیا چون د پاکستان نفوس هم ډېر زیات ده، له 200 میلیونه څخه نفوس زیات ده،
د هغوی نه امني کنټرولول به بیا د پاکستان د ملټري اسټابلیشمنت لپاره ډیر سخت کار اوسیږي. بیا به د افغانستان شان لکه 50 کال چې افغانستان له داخلي جګړو څخه تیر شه همدا ډول به بیا پاکستان په داخلي جګړو باندې اخته کیږي او دغه اور بل افغانستان نه انتقالیږي پاکستان ته به ورځي. خو د پاکستان لپاره مهرباني یو بل د پاکستان لپاره به دا وي چې د یو ښه ګاونډي په حیث له افغانستان سره حسنه اړیکې وپالي، هم په ټولنیز لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ او هم په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې، او باید د افغانانو ترڅنګ ودرېږي که غواړي چې ښه ګاونډی اوسي. په داسې حال کې چې د ډیورنډ کرښه موږ تاسې لرو، لا هم پاکستان پرې حکومت کوي او افغانان باوجود د دې چې تر مارګلي او تر اټکه پورې د دې ځمکې خاوندان دي، بیا هم د یو ښه ګاونډي اصل مراعاتوي او د دوی سره ښې اړیکې پالي. ولې پاکستان په دغه نزاکتونو لا هم نه پوهیږي. دوی فکر کوي چې د دوی ګټه په دې کې ده چې افغانستان همیشه ناامنه وساتي، په افغانستان تل بریدونه وکړي. په همدغه مسله کې زه غواړم بله یو موضوع وایم همدرد صاحب، هغه دا ده چې ځینې شنونکي په دې باور دي دا چې افغانان د لوی افغانستان دایه لري، دا د پاکستان د منلو چې نه ده دوی غواړي چې تر آمو سیند پورې ورسیږي، دوی غواړي چې افغانستان داسې اشغال کړي. فکر کوئ دا چې دوی پاکستان نه غواړي یا دوی نظامیان نه غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې ولري یا دوی حکومت نه غواړي، فکر کوي چې یو وجه دغه ده، دوی غواړي داسې یو پلان لري چې باید تطبیق شي؟ د آمو سیند خو به دا خوبونه خو د دوی نیکونو هم لیدلي وو، دا به ګور ته وړي. ولې هغه وخت به انشاءالله تعالی زر را رسیږي چې افغانان او کوس پښتانه به لاس سره یو کوي او بالاخره تر اټکه او مارګلې به د ځمکه راخپلو. په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې دوی د آمو خوبونه ویني، دا خوبونو ته که بیخي د افغانان په دې ټول هیواد کې ونه اوسیږي، چین، روسیا او د مرکزي اسیا هیوادونه هم پاکستان ته د اجازه نه ورکوي چې پاکستان مخته راسي. ځکه پاکستان د غرب ګوډاګی ده او چین، ایران او روسیا دا اصلا د غرب ګوډاګی د ځان لپاره دومره نږدې نه غواړي چې دوی په دغه سیمه کې ډیر زیات نفوذ ولري. نو په لحاظه د دوی دا خوب به ګور ته وړي له ځان سره، او دا خوبونه وایم داسې خوبونه پاتې کیږي. ولې د افغانانو دا خوب به بیرته رښتیا کیږي انشاءالله چې دوی به تر مارګلي او تر اټکه پورې خپله ځمکه بیرته راخپلوي، بیا به له پنجاب یا له هند سره هغه خپله پوله بیرته په رسمیت سره پیژني انشاءالله. او په لنډه کې راته ووایئ که بس راټول کړم در څه فکر کوئ راتلونکی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې څنګه وینئ؟ د ښه کېدو په مسیر کې دي که نه فکر کوئ چې لا به سره ترنګلی شي؟ یو دا ده چې څنګه یې وینم، یو دا ده چې څنګه یې غواړم. زه فکر کوم دا څنګه یې غواړو په دې باندې به زه بحث وکړم. زه چون د اقتصاد کوچنی شاګرد یم، له اقتصاد فارغ یم. زه غواړم د افغانستان، پاکستان، ایران او ټولو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې سي، سیاسي اړیکې ښې واوسیږي، یو د بل په هیوادونو کې د ناامنۍ باعث ونه ګرځېږي، بلکې د امن په راوستلو کې یو له بل سره مرسته وکړي. او لکه اروپایي هیوادونه چې موږ تاسې ګورو چې حتی په منځ کې پوله نسته، یو بل ویزې ته ضرورت نه لري، پاسپورټ ته ضرورت نه لري، په هغه شکل سره که افغانستان د یو مرکزی اسلامي هیواد په حیث باندې له خپلو ټولو ګاونډیو سره دغسې اړیکې جوړې کړي چې هم امن وساتي، هم دا پولې په دې شکل چې پاسپورټ ته ضرورت پیدا نه سي، هم اقتصاد پیاوړی کړي له بل سره. نو زه فکر کوم چې دوی به د غرب له احتیاج هم خلاص سي او دغه هیوادونه د مرکزي اسیا، د خپل افغانستان او د جنوبي اسیا هیوادونه به یو د بل په مرسته سره په پښو ودرېږي او د بل د پیاوړتیا باعث به وګرځېږي. سیاسي شنونکی ښاغلی حمدالله همدرد صاحب، ډېره مننه چې خپرونکي را سره برخه واخیسته. کورم ودان ښه وقت. و کنکاش با برنامه‌های دیگری هم ادامه دارد. تا لحظه های دیگر برمیگردیم.